زه ډاکټر حامد نیاز ویټنری افیسر ساوث وزیرستان وانا زه د ژاغ نیوز ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې د لمپی سکین ډیزیز حواله سره د تکیم ریپورت ملاو شو او د نن روغلل او میشته د خپل قیمتي ټایم راس کا او د خپل علاقې د بچ کولو کوشش کو او د دا غشای د ریپورت کولو کوشش کو زه لمپی سکین ډیزیز چې کومه دو دا یو وایرل بیماری دو چې پاکس ویرایډي نه کیږي او بالکل دا سمیاشت مخه په فروری کې په سیند کې دا ریپورت شولا او میج ها خپل چې څومره پروتوکول وی انا بعد ډي جی صاحب چکیم او ډي ډي ال صاحب چکیم انسټرکشنز کړی وی یغه حواله سره میج خپل کیمپین لګولې وی پتنای چیک پوز باندې د آغاز ګلکاس باندې میج سپری کړلا دغه خلاف خو اوس چکیم کسی نه ریپورت شول نو هغه کسی نه بالکل میج تر وه رسیدل په وانا ساوث وزیرستان کې 2-3 کسی نه داسې چې ریپورت شول میج هغه کسی نه مخکې فارورډ هکړل او په دامن د پټان کې هم میټینګ وشو د میج ډي ډي ال صاحب په دامن میټینګ وکاو او پانا بعد په دامن د پېښور کې ډي جی صاحب ډاکټر الازیب مومن صاحب په دامن میټینګ وکاو نو یغه حواله سره چې کوم د دی صرف یو سولوشن دی دغه یو حالي دی چې دغه ته ویکسینیشن کیږي چې کله ویکسین وشي نو داغه بیماری او روکتام وشي خو فلحال زه داغه یو خبره درته کوم چې هیڅ ویکسین نه دی رغلی پیشاب پی کې تا او نو د میج ساوث وزیرستان ونه ترغلی دی هغه وری چې کی میټینګ شوی دی د فاینانس ډپارټمنټ سره د چا سره هغه ان شاء الله ودین 10 to 12 ډیز کې و چې کی ما دوکانه دا ویکسین ارسي چې کله ویکسین روشي دغه ژاغ نیوز د بل نیوز په چینل باندې و د ټول وزیرستان ونه خلکو په دا باندې خبر شي او تاسو ته دغه انفارمیشن ملاو شي نو پانا بعد د میش پراپر کیمپینا لګي خاص کر چې د کیم پلا څو کې سینا چې کیم رغلی دي چې په دغه کې میش دا ویکسینیشن وکي او بل چې څومره کې سینا دي دا تو صرف خالی یو انسټرکشن زدا درکوه چې دغه حل چې کیم دی یو ویکسین دی او بل چې کله ها دا سه انیمل کې دونه وخیږي دا بیماری لمپی سکین ډیزیز بیماری بیسیکلی دا دو چې په دا په ټول سیراز مند دونه کیږي او خاص کر په مخ او په پښه په غلیانز باندې ډېر زیاتو دونه کیږي نو تاسو ازونوار ځونتا کوي مکمل و د نور جنورونه په سایډ کوي او تاسو آتا دا وکي چې مرچدانۍ کوشش وکي چې مطلب نیټ داتا پروواید کوي چې آغا باندې مچر او دا شاینه نقشنی نو دغه بیماری نه او دا د نور جنور چې کیم دی باچوي او میش کیم جنور دلته میشته ریپورت شوی وی ا جنور تمیز علاج شری کا ا جنور کې تقریبا 22 ریکور شوی دی ا جنور ټیک شوی دی او مزید ان شاء الله مزید چې نشي پلاو میش دغه روکتام د پورا پیرا کوشش شری کړی دی او ان شاء الله ډیر زرو کې پی ګورنمنت چې کیم د میش لایف سٹاک ال ان ډي ډي او ډاکټر علمزیب صاحب دا لګیا دی ډي جی صاحب د میش نو ان شاء الله ډیر زرو ویکسین روشي چې کله هم ویکسین روشي نو میجو په ټول علاقہ کې چې کیمه داسې ایریا دی ان شاء الله په دا کو ویکسینیشن کیږي او ویکسینیشن نو دا یو حالي دی چې ویکسین په ترو باندې چې کیمه دوکانه دا بیماری روکتام کیږي بل دا خبره چې کسې په دا ځکه نن د میش په علاقہ کې دا یو افوار غلیدو نو زه دا ریکوست درته کوم چې کسې غلط میډیسن چې نه کوي استعمال غلط ویکسین نه کوي استعمال او دا شای چې کیم دی مزید چې کرونیک نشي او خپل احتیاط وسوتای چې کله هم داسې کیس ارسي توسی میش سی وی ایس سیول ویټنری هسپتال وانا بازور کې چې دای داتیا توس ریپورت کوي سارا د پکچر او سارا د ویډیو یغه مزید او میش د خلاف او میش اکشن او خلی توس چې مزید د چانه ها د کیم زینه ها مزید داسې دوی میډیسن یا ویکسین توس چې استعمال نه کوي او فلحال یې ویکسین بالکل نه درغلی 10 to 12 ډیز کې چې کله ویکسین روشي بیا پانا بعد میش توس ان شاء الله خبروي